بل حدیث د عبد الله بن مسعود راغلی دی، هغه دا وایي چې یو انسان محبت د چا سره لري؟ علما دي، اولیاء الله دي، د الله دوستان دي، ښه خلک دي. موږ هغه ځای ته نسو رسېدلی، مګر اوس موږ وروستی ماضي خالي د هغو سره مینه محبت نه. نو نبي اسلام ته دا صحابي وویل، عبدالله بن مسعود وایي یو سړی راغلی و پیغمبر اسلام ته وویل چې موږ مثال د ډېر لوی علماو د لوی اولیاء الله سره یا زموږ ستا سره مینه ده، د صحابو سره مینه ده، د یو شهیدانو سره مینه ده. نو هغه سړی و هغه مقام ته خو نه دی رسېدلی، خالي ورسره محبت یې دی. دا څنګه دی؟ نبي اسلام ویل المرء مع من احب، انسان د هغه چا سره دی چې د ده مینه او محبت الله به حشر د هغو سره. نو دا ښه ده چې انسان دی عقیده جوړه کړي د بزرګانو سره، د اولیاء الله سره، د علماو سره، د شهداو سره، د انبیاو سره، د صحابه کرامو سره زموږ به مینه محبت به وي. دا د ایمان یو حصه ده، د ایمان یو پوره حصه ده سړی جوړي. المرء مع من احب، انسان به د هغه سره وي چې د هغه سره محبت. دغه رقم انسان که د خدا ناخسته د مخالف سره، مولانا علی کاری رحمت الله علیه وایي د دې معنا دا ده که د بدو انسانانو سره، د ظاهري دا معنا دا مفهوم عام دی، که د یو چا د فساق سره، د فاجرانو سره، د خدا ناخسته د کافرانو سره، د ظالمانو سره، د ډاکوانو سره، د بېدینه سره محبت وي، هم بیا د هغو سره بیا حشر د هغو سره کېږي. حدیث کې راځي بل ځای وایي یو انسان به په مشرق کې وي، بل به په مغرب کې وي، خو د دوی به دوستي د الله دپاره وي، الله به د هغه سره یو ځای. او که دی وي د دنیا په یو کونج کې یو بدګناه، یو ګناه وي، یو معصیت، یو نافرماني کېږي، خو دا انسان د دې ځای څخه راضي دی، په خوشحاله دی، دا دی لکه دی په خپل هلته کې اخته. نو نبي اسلام ورته وویل دغه انسان که څه په اعمالو کې کم دی تر هغه چې د هغه د اولیاء اللهو، د بزرګانو، د علماو، د یا صحابه کرام سره محبت دی، الله تعالی به د هغه سره کړي. المرء علی دین خلیله، وایي انسان چې دی د خپل دوست پر دین باندې دی، د هغه پر هر کار. د دې وجه په یو کتاب کې ما ولیدل د ښو خلکو غیبت یې هم سړی نه کوي، د علماو، د اولیاء اللهو، د بزرګانو د دی. ولې دا د ایمان حصه ده. خدا ناخسته خدانه ته اخر خاتمه د دغه شام سره خاتمه چې ده چې اخر شیطان د ده پر ایمان حمله کوي، د دغه څه چې د الله والا د خلکو غیبت څوکوي، د دغه څه د ضرر لري، په آخر د دور کې بیا دغه کوي، د ایمان ته نقصان رسېږي، خاتمه ته تاوان رسېږي، هغه په دغه د ښو خلکو د بزرګانو غیبت. وعن ابن مسعود قال جاء رجل، یو سړی راغی الى النبي صلى الله عليه وسلم، رسول پاک مبارک لراغی، فقال یا رسول الله کیف تقول، ته څه راته وایې فی رجل په یو سړي کې احب قوما چې د یو جماعت سره محبت دی، ولم یلحق بهم، او هغو ته په اعمالو کې نه دی رسېدلی، هغه یې نه دی لیدلي، هغو سره نه دی یو ځای سوی. فقال نبي علیه السلام ورته المرء مع من احب، انسان د هغه چا سره دی چې د ده کوم محبت دی، د هغه سره به وي د هغه حشر. هغسې په حضرت انس رضی الله تعالی عنه څه یو روایت دی، هغه وایي یو سړی راغی ول یا رسول الله متى ساعه، قیامت کله؟ نبی اسلام ورته وویل لکه موږ چې وایي په ګپه کې شرا نه وسي، فارس یې یا دغسې فضل په فارس کې هغه تاله د هلاکت وي. قیامت څه کوې؟ چشتې برابر کړي دي. نبی اسلام ته قیامت څه کوې؟ قیامت څه کوې؟ تا چشت وله برابر. دا سړي ورته وویل ول یا رسول الله ما عادت لها، الله که شی مې نه دی وله برابر کړی. دا هم د خاکسارۍ د عاجزۍ په وجه وویل دا سړي، ول ما عادت لها، ما شی نه دی برابر کړی، نه مې یو دی ډېر منځونه کړي دي، نه مې یو دی ډېر خدمتونه کړي دي، نه مې یو دی ډېر روژې. یو خالی دا د انی احب الله ورسول، بس یو د الله او د الله رسول سره مینه ډېره ده. نبی اسلام انت مع من احببت، بس ته به د الله او د رسول سره یو ځای، ته به د الله رحمت کې راځي، ته به د رسول سره یو ځای. حضرت انس وایي دا صحابي وایي مسلمانانو د اسلام آباد په هېڅ شي ونه نه دي خوشحاله سوي لکه په دا. اسلام خو لوی نعمت دی، ډېر لوی نعمت دی. د هغه څه بعد بیا دا صحابه په دغه ډېر خوشحاله سو چې زموږ خو د رسول الله سره محبت دی، د دین سره محبت دی، د صحابه کرامو سره مو دی، نو بس موږ به هم د هغو سره یو. په دا خبره بیخي ډېر خوشحاله. عن انس ان رجلا قال یا رسول الله متى الساعه، ساعه کله دی؟ ساعه معنا قیامت کله دی؟ قال نبی اسلام ویلک هلاکتي تعالی څه وما عادت لها، قیامت څه کوي؟ تا چیش برابر کړي، تا کومه ذخیره؟ قال سړي ورته ما عادت لها یا رسول الله، ما ونه دې شی نه دی کړی، انی احب الله ورسوله، قال دا دې چې ما محبت الله او د الله رسول. قال انت مع من احببت، ته به یې د هغه انسانانو سره چې ستا ورسره محبت دی.
قال انس وایي فما رأيت ما ندل للمسلمين فرحوا چې دوی خوشحاله سو بشيء بعد الاسلام فرحهم بها دې له دغسې انسانان په دغه باندې ډېر خوشحاله سو ځکه بل ځای د قرآن کریم کې راځي الله وایي ان کنتم تحبون الله که ته د الله سره محبت کوي و نبي اسلام ته فتبعوني يحببكم الله بیا ته زما سره مینه کوي الله به ستاسې سره وکړي او دغسې یو بل صحابي هم دغه یې ورغی نبي اسلام ته یې وویل ول زه چې ستاسو جلا سم زما تاب نه کېږي نو زه بېرته راسم هغه تا ووینم بیا تا ووینم نو زه خوشحاله سم دا خو په آخرت کې که چیرې زه هم جنتي سم خو ستا مقام به ډېر لوړ وي ستا مقامونه د انبیاو خو ډېر لوړ دي بیا به زه څه کوم ملاقات به نه کېږي د هغه په شان کې دا آیات راغلی الله تعالی وایي ومن یطع الله ورسول چې څوک اطاعت لري د الله او د رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم دغه به یې د هغو سره من النبیین وصدیقین وشهداء وصالحین پس تاسې چې موږ سره محبت کوي دا به د انبیاو د صدیقین د شهداو د صالحینو ملګري وي الله به ورسره یو ځای کوي